دې کې څه شک نشته چې څومره موږ قیامت ته نږدې کېږو دومره به فتنې ډېرېږي او دومره به شبهات او شهوات هم ډېرېږي. شهوات د جنس سره تعلق ساتي یا د خېټې سره، د ټول شهوات دي. شبهات چې هغه په تا باندې د دین ورانوي دا به هم ډېرېږي، دغه به هم ډېرېږي. بلکې حدیث کې خدا دی چې داسې فتنې به راشي لکه د شپې دا تورې تیارې چې دي، او دومره خطرناکې فتنې به چې یصبح الرجل مؤمنا ویمسي کافرا، سهار له به یو سړی مسلمان وي د شپې به کافر، ویمسي مؤمنا ویصبح کافرا، د شپې به مسلمان وي سهار له به کافر، والعیاذ بالله. د څه د لاسه د فتنو د لاسه. یو څو اسباب به ذکر کو، اگر که دا خو تفصیلي مسله ده چې انشاءالله چا په دې باندې عمل وکړو نو الله سبحانه وتعالی به د فتنو په دې دور کې حفاظت کوي او د ایمان به الله حفاظت کوي. اولنی اهم خبره هغه دا ده چې د الله نه د هدایت سوال کول، الله نه همیشه هدایت غوښته چې الله ما ته نیغه لار وښیه، پرې نیغه لار مې مضبوط کړي. که مسلمان په هر منځ کې او په هر رکعت کې سوره فاتحه وایي، په سوره فاتحه کې موږ ټول دا وایو اهدنا الصراط المستقیم. دا دعا غوښتې چې الله ما ته هدایت راکړي. د دې هدایت محتاج پیغمبران هم د هدایت محتاج دي، ما تعالی بیا څوک دا مونځ چې موږ کوو دیندار هم کوي، بېدین هم کوي، اوچت ایمان والا هم کوي، کمزور ایمان والا هم کوي، او هر یو وایي اهدنا الصراط المستقیم. هر یو محتاج دی د هدایت. امام طبرانی رحمه الله روایت راوړی د شداد بن اوس رضی الله عنه وی ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحت کړو چې یا شداد اذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضه، کله چې ته خلک ویني چې هغوی سره زر او سپین زر را جمع کوي نو ته د ځان سره یو څو خبرې را جمع که او خزانې ته یې واچوه. هغه دا دي: اللهم انی اسألك الثبات في الامر والعزیمة على الرشد، چې الله زه تانه ثبات غواړم، او ثبات په دین باندې مضبوطېدو ته وایي، یعنی الله زه تانه هدایت غواړم، بیا په دې هدایت باندې مضبوطېدی الله تانه غواړم. صحیح حدیث دی. دویم سبب او دویم کار به دا کې چې د فتنو په دې دور کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه مضبوطه رانیسي، الله بسته د ایمان حفاظت کوي. مشهور حدیث دی د عرباض بن ساری رضی الله عنه، بار بار مونږ بیان کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو به ډیر اختلافات وینئ او ډیر فتنې به وینئ. داسې وخت به راشي چې فتنې او اختلافات به ډیر شي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه اختلافات او دغه فتنو د وتو لار هم ښوولې ده. علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین، وی زما لار به راونیسئ او د خلفای راشدینو ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی الله عنهم اجمعین، د دوی لار به مضبوط راونیسئ. عضوا علیها بالنواجذ، د جامې د غاښونو په بند کړئ، یعنې دومره کلک به یې ونیسئ، او ځان به د بدعات و خرافاتو نه لرې ساتئ. په سنن ابي داود کې دا حدیث دی. نو دویم کار به دا کې که ته د فتنو نه بچ کېده غواړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه و مضبوطه رانیسي. دریم کار به دا کې چې الله ډېر یادوه د فتنو په دې دور کې. وجه دا ده چې الله په قرآن کې وایي فاذکروني اذکرکم، تاسو ما یادوئ زه به تاسو یادوم. او کله چې الله تا یادوي نو ستا ایمان به خرابېدو ته نه پرېږدي، ستا دین به خرابېدو ته نه پرېږدي. نو چې ته یادې تا به یادې، او چې ته نه یادې نو تا هم نه یادې. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی الشیطان جاثم على قلب ابن آدم، شیطان چې دی د آدم د بچی په دې زړه باندې حمله کړې ده، دی راټینګ کړی ده، زړه یې راټینګ کړی. فاذا سها، کله چې د انسان غافل شي د الله د ذکر نه، د الله د دین نه، نو د شیطان ورته بیا وسوسې اچي، بیا به له ایمان خرابوي. واذا ذکر الله، او کله چې الله ډیر یادوي د مسلمان لګی شي الله را یاد کړي، د شیطان ته وتښتي.
نو د شیطان لري تښتېده ستا نه ده، ستا د ایمان حفاظت او هغه په دې سره کېږي چې ته د رب العالمین ذکر ډېر کړې. څلورم سبب هغه صبر کول. د فتنو په دې دور کې صبر په دیندارۍ باندې. دینداري کول ډېر ګران کار دی په نن سبا وخت کې، او بیا په روان وخت کې به د دین هم ګران. ځکه ابو ثعلبه الخشني رضی الله عنه وی په سنن ابي داود کې دا حدیث دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې داسې ورځې په تاسو پسې را روانې دي چې په هغې کې صبر ته ضرورت دی، او په هغې کې به صبر کول داسې وي لکه په لاس کې سکروټه نیوه. دینداري به داسې لکه سکروټه په لاس کې نیوه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په هغه وخت کې چې څوک یو نیک عمل کوي نو هغه ته به دومره اجر میلاویږي لکه صحابه کرامو کې چې 500 کسانو ته میلاویږي. ولې؟ ځکه چې صحابه کرامو په دور کې فتنې نه وي، دینداري عامه وه. په هغه وخت کې د بېدینه خلک ناشنا ښکارېدل. نن سبا دینداره ناشنا ښکاري، بېدینه هته څوک نه ګوري. یو سړی په لار رواني، تاسو لیدلي اکثر یو جنګې اچولی چې هغې کې د زنګونان هم ښکاري، او یو بنین به اچولی هغې ته به لستوڼ هم نه وي، غاړې ته به میل پروت وي، لاس ته به بنګړی پروت وي، غوږ ته به والۍ پرته وي، ویښتو کې به یې څه ناشنا چلونه کړي، سندرې به یې ښه په زور لګولي، څوک ورته هم څه نه وایي، او نه ورته څوک د تعجب په نظر ګوري. ولې؟ ځکه چې بېدیني اشنا شوې ده. خو کله چې یو سړی روان وي او د هغه ږیره داسې وي لکه څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او پنسي د ګیټو نه بره کړي، او په دې بازار کې رواني کته ګوري، د ځمکې ته بره نه ګوري، دا ټول خلک ورته ناشنا ګوري، دا څوک روان دی او دا څه طریقه باندې روان دی. وجه دا دی چې هغه دین او دینداره خلک ناشنا شوي دي. نو په داسې وخت کې په دین باندې عمل کول دا ډېر غټ اجر لري. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته دغه طاقت راکړي، او بیا خصوصا ځوانانو ته. پنځم کار به دا کوي چې الله پورې به پناه نیسي د فتنو نه، که هغه ښکاره فتنې دي او که هغه پټې فتنې دي. او ځکه حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې د زید بن ثابت رضی الله عنه، او په هغې کې دا دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ووایي تعوذوا بالله من الفتن، الله پورې پناه ونیسئ د فتنو نه، ما ظهر منها وما بطن، که ښکاره فتنې دي او که پټې دي نو داسې وایه یا الله تا پورې پناه نیسم او ته مې بچ کړه د دې فتنو د دې شر نه او د دې فتنو د نقصان نه، او یا الله تا پورې پناه نیسم د شیطان رټلې شوي نه، داسې نه چې ایمان راله خراب کړي. شپږم کار به دا کې د الله قدر او د الله لحاظ به کې مراقبة الله. هر ځای کې چې ستا ذهن کې چې الله معیني او زما اوري، نو بیا به ته الله به ستا د ایمان حفاظت کړي. حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په سنن ترمذی کې دا حدیث دی احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. د الله د دین خیال ساته، د الله قدر کول، الله به ستا خیال ساتي. د الله د دین خیال ساته، الله به ومومې ځان ته مخامخ. د الله مونده مخامخ دی، دا مطلب نه چې نه د الله ذات به ته عمومي او ته مخامخ، مطلب دی چې هر ځکه به الله سبحانه وتعالی ستا مرسته کوي، یوازې به دې نه پرېږدي، هر ځکه به الله مومي. دی مطلب احفظ الله تجده تجاهك. الله خو په عرش ته پاسه دی، خو مطلب دلته دا دی چې کله تا د الله قدر کو او دا خبره دې زړه کو چې الله معیني او زما اوري او ګناهونه دې نه کول، الله به ستا حفاظت کوي، ستا د دین به حفاظت کوي. اوومه خبره دا ده چې د نیکانو خلکو سره کښېنه پاسه، په دې سره د ایمان حفاظت کوي. د فتنو په دې دور کې نیکان خلک معلومول هم ډېر ګران دي، خو چې کله نیکان خلک درته میلاو شي نو د هغوی سره کښېنه پاسه. سنن ابي داود کې دا حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې مؤمن د مؤمن دپاره شیشه ده، نو د نیک بنده چې کوم دی د الله ده او ستا ملګری دی د ستا دپاره شیشه ده، ته په ده کې ځان نه، نو که په تا کې څه کمی تا ته به ووایي چې وروره دا کار ستا غلط دی، او که ستا یو کار صحیح نو تا ته به ووایي چې دا کار دی صحیح دی.
بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې وی چې والمؤمن اخو المؤمن، مؤمن د مؤمن رور دی او خیال ساتي د مؤمن. نو نیکانو خلکو سره ناسته پاسته. اتم سبب دا دی چې فتنو اغزی ته مورزه چې په کوم ځای کې ته پته ولګي چې فتنه ده، که هغه د شبهاتو ده که هغه د شهواتو ده، یې خواله مورزه. ځکه حدیث کې دا راځي چې هوښیار انسان او خوش قسمت انسان هغه دی چې د فتنو خواته نه ورځي او د فتنو نه ځان لرې ساتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره په یو حدیث کې دغه تذکره کړې د دجال. امام ابو داود رحمه الله روایت راوړی، وی من سمع بالدجال فلینأ عنه، څوک چې د دجال په باره کې واوري نو د هغه نه دې لرې شي، د هغه مخې له دې نه ورځي، ځکه دا یو فتنه ده. نو دې فتنې ته مخې ته کېږه مه ګوره خراب پدېږي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي، و یو کس به دته مخامخ شي او ځان به ډېر غټ مسلمان ګڼي، د هغه په دې شبهاتو کې به پرېوځي او د دجال ملګری به شي. نو فتنو ته به مخامخ کېږي نه، د فتنو نه به ځان لرې ساتي. دا بعض کسان لکه اوس غیر مسلمه یا ملحدین یا داسې نور ګمراهان لږې خپل دعوت چلی په میډیا باندې، په کتابونو سره، په هر څه سره، ده به د ځان نه غټ مفتي صاحب جوړ کړی. نه جي موږ نشي خرابولی، موږ خو الحمدلله وایي فتنو له مخامخ مور زه خراب په دې کې سیده تا نشي خرابولی. یو ورځ به داسې خبر وکړي چې هغه به ستا په زړه کې یو ټک وکړي. لار کولاو شوه که سبا له به بله واورې، بله ورځ به بله واورې، بله ورځ به بله واورې، اخر به دین نه به دې زړه تور شي. الله په باره کې به دې شکي کړي، د پیغمبر په باره کې به دې شکي کړي، قرآن په باره کې به دې شکي کړي. وجه یې څه شوه؟ ته فتنو ته مخامخ کېدې او ځان نه دې داسې یو باتور او تکړه سړی جوړ کړی چې نه زما ایمان نه خرابېږي. ما تاسو ته دا خبره مخکې هم بیان کړې وه چې دلته یو کس موږ شخصي پېژندو، دغه کله د یو چا بیانونه، کله د بل چا، دې شیعهګانو دا بیانونه اورېدو اوس شیعه شوی. اوس هغه د هغوی هغه نشر و اشاعات کې د هغوی مذهبونه بیانوي. اوس ورسره په خپله نه خبرې مې ورسره کړې. وجه فتنو ته مخامخ کېده. د ځان نه به غټ سړی جوړ کړی چې دوه درسه واوري، دوه کتابونه وګوري، ته به وایې چې دا غټ. والله العظیم داسې شبهې دي د اسلام د دشمنانو سره چې علم د سره نه که نه نو دا دماغ بدله داسې وخوځوي سم. نو د فتنو د ځینه ځان لرې ساتل. اخرنی به دا ذکر کو اگر که نور هم ډېرې دي، علم زده کول. ګوره علم چې تا زده کو تا ته به پته لګي چې دا پلانې کار فتنه ده، نو ته به ترې ځان ساتې. او چې کله علم د سره نه نو ته بیا پېژندې نه شي فتنه چې فتنه څه ته وایي. نو زما ټولو ته دا نصیحت دی چې د علم د زده کړې شوق په زړه کې پیدا کړي. خبر بشي چې دا کار فتنه ده، دا کار صحیح دی، دا کار غلط دی، دا سنت دی، دا بدعت دی. یو څو اسباب کافي دي انشاءالله. باقي چې زما کوم تفصیلي درسونه او بیانونه دي هلته موږ ښه تفصیلا بیان کړي دي. والله اعلم.